ملګري دا فکر کوي چې دا سړی بل کار نه لري، موټر کې ناست دی او په سړکونو ګرځي، ویډیوګانې کوي. عزیزانو تاسې باور وکړئ چې دومره مصروفیات لرم، چې دومره وخت نه لرم چې زه په کور کې یا په کار کې یم چې ویډیو وکړم. د تاسې نه هم زړه نه صبرېږي، وایم دا څه چې زه پوهېږم د تاسو سره شریک کړم، ښه چې وي هغه ومنئ او بد چې وي هغه اجازه لرئ چې ما ته وایي چې دا خبرې د بدې دي، زه به یې نه کوم. نو فقط دغومره ما درته ویل چې نه اوزګار یم، نه وخت لرم، نه حوصله شته، خو کار هم نشو پرېښودی او تاسې هم نشو پرېښودی. آباد اوسئ، ژوندي اوسئ، یو بل ته لاسونه ورکړئ، یو بل وژغورئ، یو بل وزغمئ، یو د بل غم وکړئ، یو د بل غم خپل غم وشمېرئ او یو د بل خوشحالۍ باندې خوشحاله شئ او خپلې خوشحالۍ د هغوی سره څه شی کوئ تقسیم کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.